عرب خبر شو مکه والا چې د مکې ته یو سړی را روان دی، طفیل د هغه نامه ده، طفیل ابن عمر الدوسي د دوس قبیلې سردار دی، شاعرم دی، هوښیارم دی. په عربو کې چې به شاعرو دا به ډېر هوښیار و، ځکه شعرونه خو په دماغو جوړېدل. د جرګو د مرکو سړی و. نو خپل منځ کې د مشرکانو وویل چې دا طفیل مکې ته راځي او که په مکه کې د رسول الله علیه السلام دعوت ومنه نو غټ سردار به د دوی ملګری شي. راشئ دلته څه پروپیګنډا وکئ. د مکې مختلفې لارې وي. یوه لاره کې 4-5 کسان به دوی کېنولي چې مېلمه به مکې ته راته، ځکه دلته به خلک حج او عمرې له ډېر راتلل مېلمانه. نو دې کسانو به وتل چې مکې ته خو ځي، خو دلته یو سړی دی محمد نامه ده، خو ګورې مجنون لیونی دی، منټل شوی دی، پاگل دی. نو بس بیا به چې چا ته وویل چې نبي علیه السلام به هم اسم چا ولیده، یو بل ته ویله خوشه خوشه دغه لیونی دی، دغه لیونی دی. یوې ډلې دا کار کوو. دویمه ډله ناسته وه چې څوک به مکې ته راته، هغوی به خلکو ته ویلي چې دلته یو سړی دی ساحر جادوګر دی. هر سړي به ترې ځان ساته چې جادو را باندې ونه کړي، بل طرف ته مې وانړئ، څه بل شی رانه جوړ نه کړي. چې نبي علیه السلام به هسې چا ولیده نفرت به یې کوو. یوه ډله ناسته وه، هغوی به خلکو ته ویلي دا شاعر دی، خبرو کې خوند شته خو لالچ دپاره د پیسو دپاره دی. نو طفیل را روانو، مکې کې خلکو ته راووتل. طفیل وایي زه حیران شو، زه د مکې ته بار بار راتلم خو زما استقبال چا نه و کړی، نن زما استقبال م ولې نن زما نه تمه ده راته وایي چې مکې ته خو ځې، خو دلته یو سړی دی محمد دی او جادوګر دی، پلار او زوی جنګی او جدا کوي، ورور د ورور نه جدا کوي، او زمونږ په علاقه کې توړ پیدا کړي، اختلافات پیدا کړل، زمونږ هغه حجرې ختمې کړلې، هغه مجلسونه یې راله ختم کړل. شتت شملنا وفرق جماعتنا، دا الفاظ دي. طفیل وایي زه دې خلکو دومره ویرولم چې ما کرسف مالوچ وکتل، مالوچ او روا مې غستل، یو مې په دې غوږ کې نه نیستل او په دې بل کې چې د محمد سره خو نه میلاویږم، خو هسې نه که چېرته لاره کې چغې مغې وایي چې غوږونو کې مې را نه شي، جادو را باندې ونه کړي. دا پروپیګنډه ګورې دومره اثر کوي په سړي. تاسو سوچ خلک وایي یاره دا دومره مولیان چې ورپسې لګیا دي نو څه به پکې، هېڅ به هم پکې نه وي، خو پروپیګنډه د اثر کوي. نو طفیل ته ته وګوره، یو هوښیار سړی او دومره متاثره شي چې غوږونو کې مالوچ ورکړي. وایي حرم ته راورسېدلم، بیت الله ته چې رالم، جومات کې ودرېدلم، ته غوږونه مې داسې کلک بند کړي دي. وایي چې ومې کته دا نبي علیه السلام راغی، یو طرف ته په مانځه ودرېده. وایي بس د الله خوښه وه، ما خو وایي نه اورېدل، هغه قرت کوه او قرت ما واورېدل. وایي ما ځان سره وویلې وا ثکلتک امک، طفیل ځان ته مې وویلې چې مور دې بوره شه، شاعر هوښیارې عقلمندې تجربه کارې د جرګو مرکو سړی او خلکو دوکه کړې، غوږونو کې دې مالوچ ورکړل. څومره ښایسته خبرې کوي په دې مانځه کې. هغه ته خو پته نه وه چې دا قرآن دی، دا مونځ دی. څومره ښایسته خبرې کوي، مالوچ مې لري. ځان سره مې سوچ وکړ که دا سړی صحیح خبرې کوي خو به ومنم، او که غلطې وي نو راپورې میخ کوي خو یې نه، راپورې ټکوي خو یې نه کنه. طفیل وایي ورلم خواله، وایي ما ورته ویل چې دې خلکو خو داسې یارولې وم، زه تا سره ځم. وایي راځه کور ته راځم. چې کور ته یې بوتلم، ما ورته ویل چې ګوره غوږونو کې مې مالوچ ورکړي. وایي فعرض علی الاسلام وتلا علی القرآن، اسلام راته را پیش که، قرآن راته ولسته، آیاتونه آیاتونه. ادعو الى الله. طفیل ته څه ولوستل؟ وایي وتلا علی القرآن، قرآن یې راته ولوسته، خو عربو ترجمې ته ضرورت نه و چې آیات یې ورته ولوسته هغه پوه شي. وایي چې څنګه قرآن راته ولوسته؟ وایي فشهدت شهادة الحق، ما کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله.